سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى نے امید ده چې محترم طلاب د علم به صرف صغیر مضبوطیا سره یاد کړي او د هغې هر لفظ صحیح، اگر که په معنی اوس به نه پوهیږي خو چې الفاظ یې صحیح وي او بار دې د دې کوشش وکړي. که یو طالب دا شکایت کوي چې زما نه یادېږي، نو موږ مخکې عرض کړی و چې 80 پیرې یو سبق تازه ود که یاد دې که وادړو په خپله خوله او بیا هم تا ته یاد نه شو، نو بیا به معلومیږي چې حافظه کمزورې ده، بیا به هغې غم کوو. خو لیکن چې 80 پیرې دې نه یې تېر کړی او ته وایې چې ما ته نه دی یاد، نو دا بیا خواري نه کړي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله وایي چې څوک کوشش کوي زه ورته خامخا هدایت د خپلو لارو کوم. نن درس کې موږ دا خبره بیانو د همدې فعل متعلق، چونکې په علم صرف کې د افعالو بحث ډیر وي، نو په دې وجه مصنف رحمه الله خپل کتاب کې د فعل مزید وضاحت کوي چې فعل کار کولو ته ویلی شي، د هر کار کولو دپاره یو کوونکی وي، کوونکي ته فاعل وایي. دا فاعل یعنی کوونکی د کار کله یو وي، کله 2 کسانی، کله ډیری، او دارنګې هر یو د دې درې واړو نه کله به په خپله خبرې کوونکی فاعل وي، کله به مخاطب فاعل وي، کله به غایب فاعل وي. نو دې نه به تقریبا 9 صیغې جوړې شي، او هر یو د دې نه به یا به نارینه یا به ښځی، نارینه ته مذکر وي، ښځې ته مؤنث وي. نو دې نه تقریبا 18 صیغې جوړېږي، هر یو ګردان کې یعنی ماضي کې، مضارع کې 18 صیغې جوړېږي، خو 4 ته بیا غورځېږي د تکرار د وجې نه او 14 پاتې کېږي. نو دا حاصل شو کتاب ته نور وګورئ، په خپله کتاب کې دا ټولې مسلې شته دی. فرمای بدان پوه شه که فعل حدث است. فعل چې دی دا کار کول دی، یو نوی شی پیدا کول دی. اورا محدثی می باید، دې دپاره پیدا کوونکی په کار دی. هر فعل چې دی په خپله نه کېږي بلکې ته به یې کې. مثلا کتاب شته دی خو تی نه لولې نو لوستل نه کېږي، چې تی ولولې نو لوستل کېږي. او بیا فرمای محدثی او فاعل اوست. دا پیدا کوونکی د کار فاعل د هغې دی، یعنی محدث ته فاعل وایي. یو فعل شو د هغې کوونکي ته څه وایي؟ فاعل وایي. نو یو ګوره په هغه مخکې موږ ویلو مصدر نه 12 څیزونه جوړېږي، یو په هغې کې اسم فاعل دی. هغه اسم فاعل بیل شی دی او دا فاعل بیل شی دی، خپل ځای کې به د دې فرقونه راشي انشاءالله. وفاعل فعل او کوونکی د کار به واحد بود یو وي، و تسنیه بود یا به 2 و جمع بود یا به ډیر وي. و هر یک از این سی او هر یو د دې 3 واړو نه یعنی د واحد تسنیه جمع نه متکلم بود یا به متکلم یعنی خبرې کوونکی، او و مخاطب بود یا به مخاطب وي چې تا ته مخامخ متکلم چې چا سره خبرې کوي. و غایب بود یا او دارنګي هر یو د دې 3 واړو نه به کله غایب وي. غایب
یعنی چې د چا نه بحث کېږي زه یم زید لاړ او زید راغی نو دا زید اوس غایب دی نو دا درې په دریو کې څو شو 9 صیغې شوې په دې طریقه چې ګډوډ نشي ته مثلا ولیږه متکلم د واحد سره ولګوه متکلم د تثنیه سره ولګوه 2 متکلم د جمع سره 3 صیغې شوې مخاطب د واحد سره ولګوه د تثنیه سره او د جمع سره 3 دا شوې او غائب د واحد تثنیه جمع سره ولګوه 3 دا شوې نو 9 شوې و هر یک از این سی هر یو د دې درې واړو نه متکلم مخاطب غائب نه مذکر بود یا به نارینه وي و مؤنث بود یا به زنانه وي نو 9 غوي او 2 کې ورله ضرب ورکا نو 2 مې 18 اتلستی جوړیږي چې د دې پوره تحقیق ان شاء الله به دې جدول کې ورپسې را روان دي هنن صرف د الفاظو ترجمه صحیح زده کړئ اوس مخکې الفاظ ذکر شو داغه وضاحت کوي واحد تثنیه جمع دا ستوي نو فرمای واحد یکی واحد یو توي تثنیه 2 او تثنیه 2 توي جمع زیاده از 2 او جمع زیاد د 2 توي صحیح شو واحد یو تثنیه 2 او جمع ډیر خبل درې الفاظ تیر شو متکلم مخاطب غائب دا ستوي وی فرمای و متکلم سخن گوینده را گوین متکلم خبرې کون کی توای مخاطب آن مخاطب هغه دی چې باوی سخن کنن چې داغه سره خبرې وکي او غائب آن غائب فاعل هغه دی چې ازوی سخن کنن چې داغه نه خبرې وشي مثلا فلانه لاړ فلانه راغی فلانی منځو کداسي بل لفظ تیر شه مذکر دا ستوي مذکر مرد سړی توای و مؤنث زن مؤنث خزی توای زن خزه وس راشه مخکل ته تیر شو ماضی مضارع امر نهی ادول سیزونو کې یو پاغه کې ماضی و نو فرمای ماضی بر 2 قسمه ماضی په 2 قسمه ده ماضی معلوم و ماضی مجهول یو ماضی معلومه ده او بل ماضی مجهوله ده ماضی معلوم دا د معلوم او د مجهول فرق به ورسته وکي دي کني کوي تاسو د سی وکي ماضی معلوم دي ته وای چې کون کې د هغه معلوم وي زه وسویم ضربه زید وهل وکړل زید نو دی وهلو کون کې معلوم دی چې زید دی نو دې ته معلوم وي او مجهول ماضی دی ته وای چې کون کې نه معلوم د کار کون کې نه معلوم او د چا سره چې کم کار شوی وي هغه معلوم شي زه وسویم زوري به زید او وهل ش زید نو او وهل ش زید نو زید وهل شوی دا خو معلوم دی خو چا وه هغه وسنه دی معلوم نو مطلب دا نه ک فاعل فعل معلوم وي دیتا فعل معلوم وي او ک فاعل فعل نه معلوم نو دیتا فعل مجهول وي خا به فرمای ماضی معلوم را چهارده صيغه است د ماضی معلوم سور لصيغې دي څنګه فرمای تفسیری دا د شش اذان غایب را بود شپږ د دې سور لسونه د غایب د پاره دي وشش اذان مخاطب را بود او شپږ د پاره د مخاطب دي د چا سره چې بحث کې خبرې کې ودو اذان حکایت نفس متکلم را بود او 2 صيغې د سور لسونه د پاره د خبرې کولو د خپل ځان د طرف نه د متکلم د طرف نه 2 صيغې د دي خالق د شپږ چې د غایب مذکر د پاره دی هغه څنګه دي ان شش کې غایب را بود هغه شپږ چې د غایب د پاره دي سی اذان مذکر را بود 3 بداغې د نارینه د پاره وي وسی اذان مؤنث را بود او 3 بداغې نه د مؤنث د پاره وي یعنی زنانه د پاره وان شش کې مخاطب را بود هغه شپږ صيغې چې د مخاطب د پاره وي سی اذان مذکر را بود 3 د مذکر نارینه د پاره وسی اذان مؤنث را بود او 3 د مؤنث د پاره وي وان 2 کې متکلم را بود او هغه 2 صيغې چې د خبرې کوونکې د پاره وي خوا مذکر بود ان متکلم خوا مؤنث هغه خبرې کوونکې نارینه وي او که خزوي نو داغه کې یو صيغه داغه د پاره شو ودوم متکلم مع الغیر را بود او دویمه صيغه په متکلم کې د متکلم مع الغیر یعنی د جمع سره د پاره راځي خوا تسنیه بود برابر چې دوی د متکلم مع الغیر ان متکلم هغه متکلم خوا جمع او که جمع وي خوا مؤنث ک زنانه وي
او کوم نارینه وي. اوس فرمای مصنف اکنون معنی 12 اقسام. اوس معنا د 12 واړو قسمونو په زبان فارسی بیان میکنیم، په د فارسی په ژبه باندې بیانوم. بعون الله تعالی وحسن توفیقه، په مدد د الله سره او خیسته توفیق د الله سره. رب یسر یا الله دا کتاب ما ته آسان کی.